ملګرو د جمعې د ورځې د یو ټکي یو وظیفه ده کنه چې کم انسان د جمعې په ورځ باندې د ماښام لمونځ نه پس د یو ټکي دا وظیفه کوي کنه نو الله رب العزت په دغه انسان ته دومره زیات عزت ورکړي چې نور خلک صرف د نوم اوري کنه نو هغه به دومره زیات حیرانېږي چې د ډیر حیرانتیا نه به د خپل ګوته په خوله کې ورکي او ځان سره به دا سوچ کوي چې الله رب العزت ته دومره زیات عزت ورکو. زما عزتمندو وظیفه بالکل اسانه ده. لفظ دی یا معزو، صرف دا یو لفظ دی او دا وظیفه چې د پټوله هفته کې صرف یو ورځ د جمعې په ورځ باندې د ماښام لمونځ نه پس په تاسو دا وظیفه کوئ. ماښام لمونځ نه پس په تاسو دا یو لفظ یا معزو دا یو څلوېښت پیرې وایي. ټول لمونځ چې کله تاسو برابر کوئ فرض هم وکئ او سنت هم وکئ که نه نو یو څلوېښت پیرې به تاسو وایي یا معزو یا معزو یا معزو. نو هره جمعه د ماښام لمونځ نه پس چې تاسو دا وظیفه کوئ که نه نو تاسو ته به الله رب العزت دومره زیات عزت درکړي چې خلک بیا صرف ستاسو نوم اوري که نه دومره زیات به حیرانېږي چې ډېرې حیرانتیا نه به د خپله ګوته په خوله کې ورکړي او سوچ به کوي ستاسو په باره کې چې الله رب العزت ته دا دومره عزت څنګه ورکو. نو زما عزتمندو پیسې ګټل آسان دی، هر یو کار کول آسان دی خو لیکن عزت ګټل ډیر زیات ګران دی. خپل ځان د خلکو په نظر کې عزتدار جوړول ډیر زیات ګران کار دی خو چې کله عزت تاسو ته الله رب العزت درکوي که نه بیا ډیر زیات آسان دی، هیڅ مشکل پکې بیا نشته دی. نو چې تاسو دا وظیفه کوئ که نه یا معزو د جمعې په ورځ ماښام لمونځ نه پس نو تاسو ته به عزت الله رب العزت درکوي چې دا عزت بیا ډیر زیات آسان دی، هیڅ مشکل پکې بیا نشته دی. نو هر ملګری کوشش وکړي زما عزتمندو چې خپل ځان عزتدار جوړ کو د خلکو په نظر کې چې د خلکو په نظر کې عزتدار جوړ شوي نو انشاءالله هر انسان به بیا تاسو سره محبت کوي، هر انسان به بیا تاسو سره مینه او محبت ساتي او د هر انسان په زړه کې به ستاسو یو قدر او احترام وي. نو کوشش وکړئ زما عزتمندو چې دا وظیفه هر مسلمان هر ملګری شروع کړي. بالکل اسانه ده. یا معزو د جمعې په ورځ ماښام لمونځ نه پس دا وظیفه یو څلوېښت پیرې تاسو وایي 41 پیرې نو انشاءالله تاسو ته به الله رب العزت عزت درکوي او معمولی عزت نه خو ډیر عزت به انشاءالله تاسو ته الله رب العزت درکوي. ټیک شو جی. کوشش وکړئ د وظیفې شروع کولو نیت وکړئ په خپله هم او ویډیو د ثواب په نیت باندې ډېره شیر کړئ چې ټول مسلمانانو ته ورسیږي او تاسو ته دعاګانې کوي. الله رب العزت په خوشحاله باد ساته. دعاګانې کوئ، دعاګانې به کوو. الله پامان.